ورکه شوې شهزادګۍ. یو وخت له وختونو په یوه باراني او برېښنایي ماښام بهرونو د دوو نجونو چې په یوه وخت وزېږېدلي د راتګ زیری ورکولو. یوه یې د لرې ختیځو غونډیو د شاهي کورنۍ شهزادګۍ وه. د هغې نوم نایومي کېښودل شو او دا بله نجلۍ د لویدیځو شنو دښتو په یوه شپانه کورنۍ کې وزېږېده. د هغې نوم ډیزي کېښودل شو. د کلونو په تېرېدو سره نایومي ته د مور او پلار له لورې ډېره مینه ورکړل شوه. د هغې هره هیله پوره کېدله. له همدې کبله هغه ډېره مغروره شوه. څومره ښایسته مورې، پلاره، زه سپوږمۍ غواړم. سپوږمۍ؟ خو څنګه لورې؟ زه نه پوهېږم څنګه، زه یې غواړم. خو ولې نه خوږې لورې؟ ساتونکو، همدا اوس شهزادګۍ ته سپوږمۍ راوړئ. سمه ده باچا سلامت. واخله زما ګرانې، سپوږمۍ ستا شوه. همدا وخت د شپون په کور کې ډیزي کولی شي خپله خونه پاکه کړي لورې؟ مورې، زما جامې به خیرې نه شي، هیله کوم ته یې خپله پاکه. سمه ده ګرانې. ډیزي په ډېره ناز لویه شوې وه او له همدې کبله ډېره کبرجنه او مغروره نجلۍ وه. زه تر ټولو ښایسته نه یم. آیا د بهترینو وړ نه یم؟ زه تر ټولو ښایسته نه یم، د بهترینو وړ نه یم. زه یم. په یوه شپه وزېږېدئ او دواړې یو شان یئ. کله چې 18 کلنه شئ نو زه به تاسو دواړو ته یو درس درکړم. پوه شوئ نجونو؟ کله چې وخت راورسېدو پري پرېکړه وکړه چې د نایومي ماڼۍ ته ورشي. اوف، هیڅوک ما ته غوږ نه نیسي. له دې ځایه ستړې شوې یم. آیا ته ډاډه یې؟ ته څوک یې؟ زه ستا پري مور یم. پري څه معنا ورکوي؟ تا وویل چې ستا نوره دا ماڼۍ نه خوښېږي، همداسې ده؟ که زه تا ته دا موقع درکم چې د خپلې خوښې ځای کې اوسې، څنګه به وي؟ له دې ځای نه په تګ به ډېره خوشحاله شم. خو ته ولې زما لپاره دا هر څه کوې؟ کولی شې ووایې؟ لکه څنګه چې مې ویل، زه ستا پري مور یم. نایومي ځان د انځورونو په یوه لویه او ګیچونکې ټولګه کې وموند. څه؟ زه چیرې یم؟ سلام، ته د اختیارونو په خونه کې یې. موږ جادویي انځورونه یو او که ته زموږ دننه پل کېږدې نو هر چیرې چې وغواړې لاړه به شې. هو، هله نو ما وټاکه. نه، ما وټاکه. نایومي په غور سره انځورونو ته کتل چې شنې دښتې ښکلې او بې پایه وي او سیندونه یې نیلي برېښېدل. داسې احساس کوم چې دا ځای ما ځان ته راغواړي. همدا ټاکم. هغه ورته شوه او په انځور کې ورکه شوه. په همدې وخت کې پري تللې وه تر څو ډیزي سره وګوري. زما ښایسته لاسونه، دوی څنګه کولی شي چې پر ما دا کارونه وکړي؟ زه نه غواړم چې نوره دلته واوسم. ښه نو داسې ده. او ته څوک یې؟
پری ځان ورو پیژندلو خو ډیزي په شکمن نظر ورته کتل. څنګه په تا باور کولی شم؟ تا په خپله شپاړسمه کلیزه ټوله ورځ ژړلي وو ځکه چې د خپلې خوښې ډالۍ دې نه وه ترلاسه کړې. ته څنګه پوهیږې؟ لکه څنګه چې مې وویل زه ستا پری مور یم. ښه، پری مور دا وویل چې ما له دې ځای نه بهر کولی شي؟ ولې نه؟ زه دا چیرې یم؟ ته د اختیارونو په خونه کې یې. په دې جادویي انځورونو کې په پلی ښودلو سره هر چیرې چې وغواړې تللی شې. کوم یو وټاکم؟ ما وټاکه. دې ښکلو انځورونو ډیزي ګیچه او حیرانه کړې وه. دا خو زما زړه تنګونکی کور دی. صبر، هغه نجلۍ څوک ده؟ هغه نایومي وه خو ډیزي علاقه ونه ښوده او همداسې په مخ لاړه. هغې د نایومي د هېواد انځور ولید چې لویه کلا او رپیدونکي بیرغونه یې درلودل. دا څومره ښه! یوه ماڼۍ! واو! په خوشحالۍ له ځان سره موسکی شوه او ورو د انځور دننه لاړه. نجونې اوس د یوې او بلې ټاټوبیو ته تللې وي او پری دا هر څه کتل. د نایومي مور او پلار د هغې له ورکېدو سره پریښانه وو. پاچا خپل سرتیري د هېواد هر ګوټ ته ولېږل تر څو شهزادګۍ ومومي خو هیچا هغه پیدا نه کړه. څومره لویه ده، خو څنګه وردننه شم؟ ناڅاپه یې د شاهي کورنۍ خدمتګاره تر سترګو شوه. هغه حتما په ماڼۍ کې کار کوي. زه به هم هڅه وکړم چې هلته کار وکړم. په همدې توګه به وردننه شم. په همدې توګه ډیزي په شاهي پخلنځیو کې ځان ته کار وموند. خو په کور کې مور او پلار ډیر پریښانه وو او د هغې پلټنه یې پیل کړې وه. ډیزي، ته چیرته یې لورې؟ کله چې نایومي په ځمکه ویده ولیدله شپنه حیرانه شوه. هغه له انځوره تیره شوه، لارې ورکه کړه او ستړې شوې وه. کله چې شهزادګۍ راویښه شوه نو په حیرانتیا سره ځان په یو خام وړوکي کور کې وموند. زه چیرې یم؟ موږ هلته نږدې له وښو سره پیدا کړې او دلته مو راوستې. خامخا به وږی یې. پام کوئ، ما ته ساده ډوډۍ رانکئ. زه یوه شهزادګۍ یم. شپانه د دې خبرې په اورېدو سره حیران شول. په ځان نه پوهېږي خوارکۍ نجلۍ. تاسو د څه په هکله پسپسېږئ؟ ما ته د خوراک لپاره کوم څه ښه راوړئ. زر کوئ. دا واخله. راځه ګرانې، پرېږده چې زموږ میلمانه خواړه وخوري. نایومي په غوسه خوړو ته وکتل خو ډیره وږې وه نو ځکه یې خواړه وخوړل. هغې هیڅ د دې په هکله فکر هم ونه کړو چې له دوی څخه مننه وکړي. کله چې هغه له زینو څخه راکوزېده نو وایې اورېدل چې شپانه په خفګان له یو بل سره غږېږي. موږ سره د بزې هم دومره پنیر پاتې وو. مه خفه کېږه ګرانې، موږ باید له هغې سره ښه چلند وکړو. که هر څه نه وي هغه زموږ د لور همزولې ده او په کتو یې ماته ډیزي را یادېږي. د ځان لپاره لږ وچه ډوډۍ او ښوروا لرو که نه؟ هو، لږ ته لږه وږې خو به پاتې نه شو. څه؟ دوی یوازې همدا یو شی درلود او هغه یې ماته راکړ چې ویې خورم. نایومي د دې لپاره چې له هغوی سره یې بد چلند کړی و د خفګان احساس کوو. هغې مخکې هیڅکله د شرم احساس نه و کړی او دا د هغې لپاره یو نوی پیل و. د وخت په تېرېدو سره نایومي د خوارکیو شپنو حال لیدلو او له هغوی سره یې لږ لږ مرسته کوله.
څومره خوندور دي. خوشحاله شوم. مننه چې کچالوان دې پوست کړل. اوس دې ډوډۍ وخوره. کله چې نایومي ورو ورو په ښه توګه بدلیدله، ډیزي په ماڼۍ کې ډیر بد وخت تېرولو. ډیزي، لوښي ومینځه. ښه. ډیزي، ګوره چې په کاشوغو سره خیرم پاتې نشي. ښه، سمه ده. ډیزي هلته له هر چا سره ښه چلند کاوه، خو خلکو دې هر څه ته پام نه کولو. زه باید له دې پخلنځي ووځم. دلته ټول ډیر بد خلک دي. ما غوندې ښه انسان دلته نشي اوسېدلی. یوه ورځ ډیزي د نورو له خولې د نایومي د ورکېدو په هکله واورېدل. هغې د نایومي انځور وپېژندلو او یودم یې په ذهن کې یو مفکوره پیدا شوه. زه پوهیږم چې باید څه وکم. دا واخله، لږ مالګه، لږ نورم او لږ نورم. څه؟ دا سوپ چا پوخ کړی؟ ژر یې ماته راولی. تا څنګه جرأت وکړ چې ماته داسې یو څه پاخه کړې؟ ما په قصد داسې وکړل تر څو ستاسو پام راته شي پاچا سلامت. زه پوهیږم چې ستاسو لور چیرته ده. څه؟ چیرته ده؟ هغه زما په هیواد کې ده. زه تاسو هلته وروستلی شم، خو زه په بدل کې انعام غواړم. که انعام رانه کوي نو شهزادګۍ به ونه ګورئ. پاچا له غوسې غاښونه وچیچل، خو د خپلې ګرانې لور د موندلو لپاره یې د هغې وړاندیز ومانه. هغوی له لږ ځنډ وروسته د شنو دښتو په خوا روان شول. ډیزي دا فکر نه و کړی چې خپلې کورنۍ ته به څه زیان ورسوي. هغې یوازې د انعام په هکله فکر کولو. له رسېدو سره سم دوی نایومي ولیده چې له شپون او شپنې سره یې خندل. هغه شهزادګۍ چې یو وخت به یې څېره له غوسې ډکه وه، اوس له ځلیدونکو سرو غومبرو او خندا ډک مخ سره هیڅ نه پیژندل کېده. آیا دا په رښتیا نایومي ده؟ او زما ګرانې نایومي، ته چیرته وې؟ تا څنګه جرأت وکړ چې زما لور وتښتوې؟ مورې، پلاره، صبر وکړه. خو پاچا ډیر غوسه و او خپل ساتونکي د خوارکیو شپنو په لوري ورولېږل. ډیزي چې دا هر څه ولیدل نو له ډاره ولرزېدله. موږ نه پوهېدو چې هغه یوه شهزادګۍ ده. چوپ شه، ته به بندي شې. څه؟ ډیزي، تاسو دا پیژنئ؟ هغې موږ دلته راوستو، خو باید ووایم هغه به هم بندي شي. او نه، هیله کوم پاچا سلامت، که غواړې موږ بوزه، خو زموږ لور پرېږده. کله چې ولیدل چې مور او پلاری دومره ځورولو سره سره د هغې لپاره پاچا ته زارۍ کوي، نو د خپل بد چلند له کبله ډیره خجالته شوه. مورې، پلاره، زه ډیره بخښنه غواړم. زه یوه ډیره بده لور وم. ناڅاپه پری له مسکانه ډکې خولې سره راښکاره شوه. پاچا سلامت، ما نایومي وهڅوله چې ماڼۍ پرېږدي تر څو زده کړي چې څنګه یوه مهربانه نجلۍ اوسي. څه؟ ګرانه شپونه، ما ستا لور وهڅوله چې دا ځای پرېږدي تر څو زده کړي چې څنګه عاجزه اوسي، او داسې ښکاري چې دوی دواړه نجونو ښه درس اخیستی. زه پوه شوم. زه به نور هیڅکله تاسو سره بد چلند ونه کړم. کله چې تاسې پوهېده یم چې ما دا جنجال تاسو ته جوړ کړی، بیا مو زمانه ساتنه وکړه. او ګرانې، که هر څه هم وشي موږ در سره مینه لرو. پلاره، هیله کوم دوی پرېږده. دوی له ما ډېره ښه ساتنه کړې او له دوی څخه ډېر مې څه زده کړل. مننه چې هر څه مو راته زده کړل. مننه له هر هغه څه چې ماته مو را زده کړل.
زه اوس پوه شوم چې څومره بده جلۍ وم. زه ژمنه کوم چې په ځان کې بدلون راولم. مننه پري مورې. موږ هم ډېره بخښنه غواړو چې تاسو سره داسې چلند مو وکړ. ښه نو، زه په تاسو دواړو ډېره ویاړم او تل به ستاسو نه ساتنه کوم. ښه نو، خدای پامان. نایومي او مور او پلار یې له ډیزي او کورنۍ سره یې خدای پاماني وکړه او بیرته ماڼۍ ته لاړل. ډیزي چې څنګه ژمنه کړې وه هماغسې عاجزه او مهربانه لور شوه. مور او پلار یې ډېر ورته خوشحاله وو. نایومي هم یوه ښه او مهربانه نجلۍ شوې وه چې ټول ورته حیران وو او ټولو ورسره ډېره مینه کوله. په پای کې دواړو نجونو زده کړل چې له نورو سره مهربانه اوسېدلو سره بیرته هغومره مینه ترلاسه کیږي، خو ورکول له ترلاسه کولو ډېر اړین دي. او زه به تل هڅه وکړم چې دوی دا په یاد ولري.